د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې یو ښځه او یو خاوند اوسېدل. د دې دواړو د مخکینو ودونو نه یوه لور وه. ښځې به د خپلې لور سره ډېره زیاته مینه کوله او د هغې به یې ډېر زیات خیال ساته. په دې وجه هغه ډېره زیاته ناراسته شوې وه او هیڅ کار به یې نه کولو. بل طرف ته به هغې خپلې مېرنۍ لور سره ډېر زیات ظلم کولو. نجینۍ دلته څه ناستې؟ راشه دا کور صفا کړه. مورې ما خو کور اوس صفا کو. خبرې ډېرې مه کوه، خو چې څه مې درته ووي هغه وکړه. صحیح ده مورې. پلار به یې دا هر څه لیدل او په خپلې لور به ډېر زیات خفه کېده، خو په کور کې یې هیڅ وس نه رسېده. د وخت تېرېدو سره سره د فاطمې پلار ډېر زیات ناجوړه شو. فاطمې بچې، زه تا نه بخښنه غواړم. زه ستا دپاره هیڅ نشم کولی. نه بابا جانه، بخښنه مه غواړئ. تاسو ماله ټول عمر ډېر خیال ساتلی دی او ماله مو مینه راکړې ده. اوس زما نمبر دی چې ستا خیال وساتم او ستا د بیمارۍ علاج دپاره څه پیسې وګټم. میرې مورې د دواړو خبرې اورېدلې. دا سوچ ما ولې نه و کړی چې دا به چېرته مالدارې کورنۍ ته ولېږم چې د هغوی له کار کوي او پیسې ګټي، نو زه او زما لور به په هغه پیسو مزې کوو مزې. فاطمې ته صحیح وایې، پلار دې هم هر وخت ناجوړی او په کور کې د ګټې نور څوک نشته. ته یې وښې کورنۍ سره کار شروع کړه. څه تا دا جرأت څنګه وکړو چې ته زما لور ته د کار کولو وایې؟ ته خپله لور ولې نه لېږې؟ تا ته خو پته ده چې زما لور د ځان څومره خیال ساتي او د هغې نازک لاس او خپې دي. هغه خو چا کره کار نشي کولی او ستا لور خو څه ښکلې نه ده چې ښایست به یې خراب شي. های بچې، هغه د ښایست په مطلب څه پوهېږي؟ لورې، تا ته هیڅ چېرته هم د څه کار ضرورت نشته. بابا جانه، د هسې ناستې نه هیڅ نه وځي چې زه چېرته څه وکړم نو څه پیسې به کور ته راشي او ستاسو علاج به هم وشي او ما ته به زما د نیکو بدله ډېر زر میلاو شي. بله ورځ سهار فاطمه د سفر دپاره روانېږي چې پلار ورته یو نصیحت وکړي. فاطمې لورې، زما دا یوه خبره یاد ساته چې کله درنه څوک مدد وغواړي نو د هغې مدد ضرور کوه او د هغې نه انکار مه کوه او خپل کار ډېر د زړه نه کوه او ډېر په محنت کوه. صحیح ده بابا جانه، زه به ستاسو خبرې یاد ساتم. هر کله چې فاطمه رخصت شي نو د ډېرو ورځو سفر کولو نه پس هم هغې ته هیڅ میلاو نشي، خو هغې بیا هم همت نه و بایللی او د خپل پلار خبره یې یاده ساتله او مخکې روانه وه. څه مخکې چې لاړه نو هغې ته یوه جادویي ونه میلاو شوه چې ډېره زیاته اوچه شوې وه. ای جینۍ، داسې ښکاري چې په سفر روانه یې. که چېرې ته ما سره زما د اوچو څانګو لرې کولو مدد وکړې نو زه به ستا دا احسان چېرته هم هیر نه کړم. ولې نه؟ فاطمه ونې ته وخته او د ونې ټولې اوچې څانګې ماتې کړې. ونې د فاطمې ډېره زیاته شکریه ادا کړه او دغه شان فاطمه په مخ کې روانه شوه. څه مخکې هغې ته د انګورو یوه ونه میلاو شوه. ای جینۍ، که چېرې ته زما د جړو خوا کې لږ ځای وکنې نو زه به تاله ستا د احسان بدله ضرور درکوم. فاطمې بیلچه یې راواغسته او د انګورو خوا کې ځای کنستل شروع کړل. کله چې هغې ځای وکنسته نو د هغې لاسونه پلی شوي وو. اوهو، ستا لاسونه خو پلی شول. تا ته خو به ډېر زیات تکلیف یې. خیر دی، دا به ښه شي، خو چې ستا مدد وشو نو. دغه شان فاطمه د هغه ځای نه په مخ کې روانه شوه. څه مخکې هغې ته یو مات تنور میلاو شو. تنور فاطمې ته وویل: یا جینۍ، که چېرې تا ما له دا چاودې بند کړل او ما سم کړې نو زه به ستا دا احسان چرې هیر نه کړم او تاله به د دې احسان بدله هم ضرور درکوم. فاطمې سوچ وکړو چې دا چاودې به څنګه بندېږي. د چاودو بندولو دپاره یې لږه خټه راوړه او خپلو خپو سره یې سمه کړه او په هغه خټه یې د تنور چاودې بند کړل او تنور یې سم کړو. ډېره زیاته مننه، خو ستا لاسونه او خپې خو ډېر څښا شول او ګنده شول. هیڅ خبره نه ده، په اوبو به یې صفا کړم.
او دغه شان فاطمه د هغه ځای نه په مخ کې روانه شوه. څه مخکې هغې ته یو مات کوهی ملاو شو. کوهی فاطمې ته وویل: سلام جینۍ، که چېرې ته ما پاکه کړې او د څښا اوبه رانه لرې کړې نو زه به درله د دې احسان بدل درکړم. فاطمې د کوهي نه ټولې څښا اوبه لرې کړې او کوهی یې صفا کړو. کوهي د فاطمې شکریا ادا کړه او فاطمه د کوهي خوا نه مخکې لاړه. څه مخکې هغې ته یو سپی ملاو شو. سپي فاطمې ته وویل: اے جنۍ، که چېرې ته ما په سیند کې ولامبوې نو زه به تاله د دې احسان بدله ضرور درکوم. فاطمې هغه سپی په سیند کې ولامبولو او خپل ځان یې هم په سیند کې صفا کړو او په خپله لاره مخکې روانه شوه. لږې فاصلې وهلو نه پس په هغې تیاره شوه او هغه د یو کور مخې ته راووته. دا کور د یوې ښاپیرۍ و. بخښنه غواړم دلته راتلو دپاره، خو په ما شپه راغله او زه یوازې وم. آیا زه دلته نن شپه کولی شم؟ ته چېرته ځې؟ زه د کار په تلاش کې راوتی یم. نو ته دلته ولې کار نه کوې؟ دلته 7 کمرې دي. ته به هره ورځ د 6 کمرو صفای کې، خو یاد ساته چې 7مې کمرې ته لاړه نه شي. تاسو ډېره زیاته شکریه چې ستاسو څنګه وایي زه به هغه شان کوم. دغه شان وخت تېرېده او فاطمې به د هغې 6 کمرو صفایي کوله، خو چېرته یې هم 7مې کمرې ته نه و کتلی. یو کال پوره شو او فاطمې ته د هغې د خدمت ډېرې زیاتې پیسې ملاو شوې. زه غواړم چې زه اوس کور ته لاړه شم د پلار خواله. فاطمې تا یو کال تېر کړ دلته، خو ته نه 7مې کمرې ته لاړې او نه د هغې باره کې ما نه تپوس وکړو. ما ته خپل پلار ویلو چې خپل کار د زړه نه کوه، چې تر کومې ما دلته کار کوم نو ما ستاسو هدایت منو. زه ستا د صداقت نه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ته ډېره محنتي او نیکه جینۍ یې. راځه ما سره، زه تاله ستا د نیکو انعام درکوم. ښاپیرۍ فاطمه هغې 7مې کمرې ته بوتله. هغه کمره د سرو زرو او د سپینو زرو نه ډکه وه. ښاپیرۍ فاطمې له بل لاس سره زر او سپین زر ورکړل او فاطمه د هغه ځای نه را روانه شوه. په مخه کې ورله هغه سپی ورغلی. هغه سپی د ویښتو په ځای د هیرو نه ډکو. واو، راشه فاطمې، تا زما مدد کړی د هغې بدله واخله. راشه چې څومره هیرې دې خوښې وي نو زما د دې وجود نه واخله او ځان له یوسه. فاطمې بله هیرې راواغستې او د هغه ځای نه مخکې روانه شوه. لږه مخکې هغې ته هغه کوهی ملاو شو کوم چې هغې پاک کړی و. راشه فاطمې، اوبه وڅښه او خپله تنده دې ماته کړه. فاطمې د کوهي خوا نه مږه راواغسته او چې څومره یې زړه غوښتې نو اوبه یې وڅښلې. څه مخکې چې فاطمه روانه شوه نو هغه ډېره زیاته اوږې شوې وه. هغې له هغه تنور مخې لا ورشي کوم له چې هغې چاودې بند کړې وي او سم کړی یې وي. راشه فاطمې، ما ته پته ده ته ډېره زیاته اوږې شوې. راشه د ما نه دا روټۍ وخوره او ځان سره هم وړه. فاطمې د تنور نه روټۍ وخوړه او ځان سره یې خپل پلار له هم واغسته او په خپله لاره روانه شوه. لږ سفر کولو نه پس فاطمه دوباره تږې شوه. هغې له هغه د انګورو ونه مخې له ورغله. واو، دا خو زما ملګرې فاطمه ده. راشه فاطمې، د انګورو جوس وڅښه او خپله تنده دې ماته کړه. فاطمې څه جوس وڅښل او څه یې د خپل پلار دپاره راواغستل. لږ مخکې فاطمې له هغه ونه مخې له ورشي کومې نه چې هغې اوچې څانګې ماتې کړې وي. واو فاطمه، راشه فاطمه، خپل احسان بدله دې واخله. دا تازه نشپاتی راوشو کوه چې څومره خورې نو دومره وخوره او خپل ځان سره هم یوسه. فاطمه څه نشپاتی وخوري او څه ځان سره واخلي او دغه شان د نور سفر کولو نه پس خپل کور ته ورسي. د هغې پلار هغې ته په دروازه کې ولاړ وي او د خپلې بیمارۍ ناروغ شوی وي. فاطمه چې خپل پلار وویني نو ډېره زیاته خوشحاله شي او د خپل پلار سره د ملاوېدو نه پس د هغه کمرې ته لاړ شي او هغه ته ټوله کیسه بیان کړي. کله چې د هغې میره مور د هغې خبرې واوري نو خپلې لور ته ووایي: لبنا، ته ورشه د هغې مالدارې کورنۍ خدمت وکړه او د فاطمې نه ډېر زیات سره زر او هیرې راوړه. لبنا روانه شي او هغې لا هم هغه ونه مخې لا ورشي. ونه لبنا نه د څانګو ماتولو مدد وغواړي. لبنا د هغې د مدد کولو نه انکار وکړي او ورته وایي:
زه خپل لاسونه ستا دپاره نشم خرابولی. لږ مخکې هغې ته هغه د انګورو ونه میلاو شي. ونه د لبنا نه مخکې په شان مدد وغواړي او لبنا د هغې د مدد کولو نه انکار وکړي. څه مخکې هغې ته هغه تنور میلاو شي. تنور لبنا ته وایي ای جنای که چېرې ته زما دا چاو دې بند کړی نو زه به تاله ستا د احسان بدل ضرور درکومه. زه ستا دپاره خپل لاس او خپې ولې څښاکم. دې خبرې کولو نه پس لبنا مخکې روانه شي. څه مخکې هغې ته هغه کوی او سپی هم میلاو شي. خو لبنا د هغې د مدد کولو نه انکار وکړي او څه مخکې هغې ته هغه کور میلاو شي. ښاپیرۍ لبنا له د فاطمې په شان د خدمت کولو موقع ورکړي. خو یاد ساته چې اوومې کمرې ته به نه ځې. د څو ورځو خدمت کولو نه پس لبنا هغه کمرې ته لاړه شي. ټوله کمره د مچو نه ډکه وي او لبنا وچیچي. لبنا د کور نه بهر راوتښتي چې مخه کې ورله هغه سپی ورشي چې د هیرو نه ډک وي. لبنا هغه سپی پسې منډې کړي خو هغه تې وتښتي. بیا ورله هغه کویې مخې لا ورشي. لبنا د اوبو دپاره لاس ښکته کړي نو اوبه په ښکته لاړې شي. څه مخکې تلو نه پس هغې له تنور مخې لا ورشي. لبنا چې د تنور خوا کې پراته کیکونه له لاس وړلی نو تنور پرې اور راغورځوي او لاس یې وسوځي. او دغه شان ورته د انګورو ونه میلاو شي او د انګورو ونه ورله د جوسو ورکولو نه انکار وکړي. لبنا مخکې روانه شي. بیا ورته هغه ونه میلاو شي چې د نشپاتو نه ډکه وي. لبنا نشپاتۍ راشي کول غواړي خو ونه دنګه شي او د هغې لاس ورته ونه رسي او دغه شان هغه روانه شي او کور ته ورسي. کله چې د هغې مور هغه وویني نو د هغې جامې او حالت ډېر زیات خراب وي. او دې کتل لور ته چې څوک چا سره مدد نه کوي او خپل کار د زړه نه کوي نو هغې ستا د لور په شان وي. ستاسو د دواړو زما په کور کې هیڅ ځای نشته. او دغه شان فاطمه او پلار په خپل کور کې ډېر په خوشحالۍ ژوند تیروي.